کونړ د عامې روغتیا او په صحي برخو کې د همکارو ادارو په مالي ملاتړ د ماشومانو د فلج یا ګوزن ناروغۍ د مخنیوي 3 ورځنی کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا مسؤلینو په خبره په دې 3 ورځني کمپاین کې به د ټول کونړ په کچه نږدې 200,000 ماشومان واکسین شي. د ولسونو نه مو غوښتنه دا ده چې زموږ د واکسین د دغه ټیمونو سره همکاري وکړي او خپل د 15 کلنۍ نه ښکته ماشومان هغه که میلمانه وي هغه که په کور کې وده ماشوم مریض وي هر څه دغه د واکسین ټیمونو سره همکاري وکړي او دغه ټیمونو ته یې راوباسي چې د پولیو په ضد باندې دغه 2 څاڅکي واکسین واخلي او په آینده کې د پولیو څخه یو پاک افغانستان ولري. کونړ د کتلوي معافیت امیر وایي د کمپاین د غوره ترسروي په موخه یې لسګونه مسلکي کسان ګمارلي او په بېلابېلو سیمو کې به ماشومان د ګوزن خطرناکې ناروغۍ مخنیوي پر ضد واکسین شي. مجموعه کې 1300 رضاکاران چې 900 ټیمونه ته سازیږي دا به په کونړ ولایت په 1400 ولسوالۍ په شمول د مرکز کې 4 ورځې کمپاین کې چې دی برخوال وي او هر ماشوم ته په هر ځای کې په هر حالات کې موږ ځان رسو کوشش کوو چې یو ماشوم پاتې نشي د واکسین نه خدای نه خاصه دغه ناعلاج ناروغي ونه د مشرانو نه مننه کوو چې هغه هم زموږ ډېر احترام کوي موږ سره پوره همکار دي په دغه برخه کې. د یادونې ده د اسلامي امارت تر واکمنۍ وړاندې کونړ په ډېرو سیمو کې د ناامنۍ له امله ماشومانو ته د فلج ناروغۍ واکسینو د تطبیق چارې له ستونزو سره مخ وي. اوس مهال دغه کمپاینونه په ښه ډول ترسره کیږي.